اسلامي امارات موږ نه غواړو چې بیا واک وویشو او هیواد نام نه کړو. پاکستان کې د برمته کوونکو سره په نښته کې 6 پاکستانی پولیس وژل شوي. سلام ستړي مشئ شبنم وزیر یم. پام ورګرځوم د امپراتور چینل څخه 2 مهمو خبرونو ته. د ویانا غونډه سرپرست حکومت وایي بیا د ویش پر لور نه ځو. د افغانستان سرپرست حکومت د ویانا غونډې په غبرګون کې وایي چې حکومت به د ویش پر لور ولاړ نشي. د سرپرست حکومت مرکزی ویاند وایي چې د مخکنی حکومت سیاسي مشران باید په افغانستان کې جګړې ته د لمن وهلو په فکر کې نه وي. د ویلي بیا جګړې ګډوډۍ او د ویش پر لور نه ځو. او هغه کسان چې په ویانا کې سره راټول شوي له بدمرغه هغه کسان و چې په افغانستان کې خپل ازموینه ورکړې ده او کړنې هم خلکو ته روښانه دي. د سیاسي رسنیزو مدني ټولنې څیرو او د پخواني حکومت چارواکو په ګډون د ویانا 2مه غونډه پرون چهارشنبه د اتریش په پلازمینه کې پای ته ورسیده. د برمتګرو سره په جګړه کې 6 پاکستانی پولیس وژل شوي دي. د بلوچستان د ډیر اعلی رسولي د پولیسو مشر سردار حسن موساخیل رسنیو ته ویلي چې د پولیسو او سړي تختونکو ترمنځ په ډزو کې یو پولیس ژوبل شوی او 6 نور وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې د اپریل پر 15 ناڅرګنده وسلوالو د بلوچستان د ډیر اعلی رسولي د ځایي تاجر زوی فرقان څومرو تختولی وو او د سین چیکاپ آباد ته یې وړی وو. پولیسو هلته عملیات پیل کړي ول. د عملیاتو لپاره د ډیر اعلی رسولي له مرکزي ښار جعفر آباد څخه اول 3 پولیس په تختونکو پسې تللي ول چې وروسته د کاروایي لپاره نور پولیس ور وغوښتل شول. چارواکي وایي دا مهال هم د سیند د جیکاپ آباد په کچه سیمه کې د وسله لرونکو برمتګرو خلاف عملیات روان دي چې پکې د بلوچستان او سیند صوبو پولیس په ګډه برخه اخلي.